بخونکي ولایت لره په سپیشلي نامه د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. تمه ده چې ټول ریک روغ او خوشحاله ژوند د صحت جامې پر تن ولرئ. نن د لغمان د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین او منصوبین بیا هم د لغمان یو شمېر هغو لرو پرتو ساحو ته ورځي چې چېرته کوکنار کرل شوي دي. ورځو دوی په لرو پرتو سیمو کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان د تطبیق لپاره کار کوي. موږ هم ورسره ملګري یو په دغه کاري سفر کې له موږ سره پاتې شئ. د خپرونه تر پایه راسره وګورئ. په روانه خپرونه کې مو فریدون صمیم او د کمرې په برخه کې چې راسره ملګرتیا کوي نجیب الله لکوزی تاسو ته هرکلی وایو. ورځو هماغه لرو پرتو ساحو ته داخلیږو. خاورې دې شزر هېواده کاڼې دې لا نه نشه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه بورا دې مورکۍ د بدبختیو او جنګونو وي بورا دې مورکۍ د بدبختیو او جنګونو وي ښکلې دې په امن ټوله کلي او ښارونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. لغمان چې د مرکز مهترلام سربیره 15 غرنۍ ولسوالۍ لري د همدغو لرو پرتو ولسوالیو په سرحدي کرښو کې سږکال د نورو کلونو په پرتله ډېر کم د کوکنارو کښت شوی چې د لغمان امنیتي ځواکونو یې د اړولو په موخه اړوندو ساحو ته ورځي. دې شزر هېواده کاڼې دې لا نه نشه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. نن هم د همدغو کمپاینونو په لړ کې د لغمان امنیه قومندانۍ مرستیال قاري صدیق الرحمن باسط په داسې حال کې چې له داخلي وزارت څخه راغلي پلاوي او نورو مسؤلینو یې ملتیا کوي د لغمان علیشنګ ولسوالۍ د میل درې صفري نقطې پانډو سیمې ته روان دي څو په اړونده ساحه کې دغه بد بوټي له منځه یوسي. تر یو حده پورې چې په موټر کې راتګ کېده په موټر کې راغلو نور پلي مزل لرو چې مخامخ د دې درې هغه وروستنی سرحد چې نورستان ولایت سره همسرخه ده پرته سیمه ده پانډو کلي ته داخلیږو. راځئ چې مسؤلین ولسونو ته څه سپارښتنې کوي او ولسونه بیرته څه ډاډ او اطمینان راکوي. دا خپرونه راسره تر پایه وګورئ. څوک چې تلنګو ته د جنګونو ټیل وهل غواړي مات هغه سرونه شه او مات هغه لاسونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. سیمه په واورو پوښل شوې ده خو بیا هم مسؤلینو د دې درې د ټاپکال نوړي او پانډو کلیو قومي مشرانو ته د یوې ناستې په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې د خپلې سیمې کروندګر په دې وپوهوي چې خپله سیمه د کوکنارو له کښت څخه په خپله خوښه پاکه کړي. د دې سیمې خلک تیر جهاد کې له مجاهدینو سره ډېره مرسته کړې ده او د دې سیمې ټول خلک مجاهدین دي. مجاهدین باید د امیرالمؤمنین حفظه الله ټول فرامین پوځان عملي کړي. د کوکنار کار په ټولو سیمو کې بنده هغه که هر ځای کې وي دا بوټي به نه پاتې کېږي. دلته تقریبا ملګرو ویلي چې خلکو اپین کړي کوکنار کړلي د هغه د اړولو په خاطر باندې راغلو کمپاین مو نو چې راغلو دلته د نوړي کلي کې تقریبا د ټاپاکال د خلکو او د پانډو د کلي خلکو علما او سپین ږیري راټول کړ مجلس مو سره وکړو. دو خلکو موږ ته اطمینان راک چې موږ په دې منطقه کې تقریبا 15% ځمکه هم خلکو نه ده کرلې. نو بیا د خلکو سره موږ مجلس وکړو. تاسو خو معلومیږي ساحه کې واوره پرته ده. خلکو موږ سره وعده وکوله چې فقط دغه واوره ویلی شي دغه 15% ځمکه چې کرل شوې ده دغه هم د الله رب العزت په نصرت سره موږ اړوو او تاسو ته اطمینان درکو. هیات بس تاسو راشي او به ګوري عملا که نو اړول شوی نو بیا چې امارت اسلامي کوم جرم سزا موږ ته راکوي هغه ته موږ اماده یو. درنو هیوادوالو ته مو پیغام دا ده چې امارت اسلامي چې یو فیصله کړې ده هغه امارت اسلامي مشران چې کومه خبره وکړي هغه خو د الله رب العزت په نصرت سره عملي کیږي. تطبیقوو یې هغه عملي کوو خپل ځان یې عملي کوو او په ولس باندې عملي کوو. نو امارت اسلامي فیصله دا ده چې تاریاک مکمل بند دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې تاریاک وکړي. نو که څوک یې کري نو ښه به دا وي د په ځای باندې دغه وخت د خلکو چې کرل دي کچالو دي وکړي وخت یې دی کرل کیږي پیاز کرل کیږي دغه شیانو ته د لاسرسی لري او کولی شي ودې کړي. او که بیا هم اپین کرلی نو بیا د امارت اسلامي فیصله دا ده چې اپین یې مړو او خلک هم بندیانوو. د شهید پرتوی شوي دي رنګینې دي ویني د شهید پرتوی شوي دي
رنگینی دي نورې د تنکۍ غوټۍ د هیلو سره ګلونه شه خوش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. بل لور ته د یادو سیمو اوسیدونکي چې د کوکنارو کښت خپل غربت نتیجه بولي بیا وایي چې که څه هم په دغو سیمو کې د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان تطبیق شوی خو بیا هم هغه کروندګرو ته به سپارښتنه وکړي چې په کمه اندازه کوکنارې کرلې. ما میانور آجی میانور از کم کدام جای کم شده باشه اینجا من نکاشتم بکنن نیاز اینجا کم کاشتن اگر کدام پشتی یک نپا یا دو نپا دیگه اینجا بیغم است تپکال و پیانجی کل به چیز هستن اینجا نیاز بیخی نیاز بگردی شما ببینی این نیاز کدام پشتی باشه یا نیم پشتی یا نیم بسو یا یک بسو زیاد نیست دو نفر یا سه نفر کاشته باشه دیگه بیغم باشه یا دیما ای قرار دیست. علی به نیروهای امنیتی خود چه وعده میده که یک تو پټی را دور میده؟ چرا نمیدونم دور میزنیم امروز شما قبول میکنیم. زمانم خیر محمد د نوړي اولیا کې اوسېږم بس دا مخکې چې دلته موږ تاریخ کړل ټول خلکو به تاریخ اچول نو اوس الحمدلله دا پروس کالم کتاره مو واړو نو څه کالم چې لګ کړل دی نو د امیرالمؤمنین په کومک ان شاء الله موږ دا اړو او د دوی نه مننه چې موږ سره همکاري کوي مخکې خلک ټول معتادان او بس په کوڅو کې به غلاوي کېده هر څه کېده اوس ان شاء الله نه هغه فساد شته او نه څوک دومره تاریخ کړلی دي بس اوس ان شاء الله امنیت دی. ګلزرین زما نوم دی بس د کوم کلي اوسیدونکی؟ ټپکال ولا و کوکنارو بعضې مثلا اړول شوي دي او بعضې پاتې دي هغه هم اوس د امنیت خلک راغلي دي او موږ هیله کوو چې دا واړو چې کم پاتې دي ډېره خطرناک شی دي داسې ځوانان پیدا نه کېږي چې مثلا یو شی مخکې دا ځوانانو کې مثلا هر شی کېده که نه اوس ځوان نشي کېدی چې مثلا یو کار ته بوځي او دا په خپله کار کې لګیا ده بس دغه پوډر کې اخته دی بس هېڅ نشي کولی نن حتما کوکنار کو موږ نه پرېږدو اوس دا مثلا واوره اچولی دی نه معلومیږي چې چېرته مثلا وځي بیا موږ اړو له خیر سره خوش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه خاورې دې شه زر هېواد کاڼې دې لانونه شه خوش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه خوش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. په ورته وخت کې د داخلي وزارت څخه راغلي پلاوي بیا په دغه برخه کې د لغمان د امنیتي مسؤلینو د هلو ځلو قدرداني کوي چې لغمان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کړی او په کمه اندازه چې کرل شوي سې اړولې او د نورو د اړولو په هڅو کې دي. زه قاری فواد ابوبکر د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معاینات د تحقیق او پلان جوړونې د رئیس په حیث دنده ترسره کوم او فعلا مشرقي زون ته لپاره د تطبیق د فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله درسم غنه فرمان یو ځل بیا لکه تیر کال په سر راغلی یاستو او غواړو ترڅو پورې دغه فرمان په سمه توګه په هر دره کې او په هر ولسوالۍ کې تطبیق کړل شي او الحمدلله چې تطبیق شوی هم ده. نن په خپل نوبت سره د الیشنګ ولسوالۍ ته راغلی یو او دلته هغه حالات وکتل نظارت هم کړ نو الحمدلله بیخي مشکل نه و او تر ډیره ځایه پورې خلکو خپل دغه امر ته لبیک ویلی ده او هغه څه چې د دوی اسلامي او ایماني دنده هغه یې ترسره کړې هغه دا ده چې دوی هغه کښتونه نه دي کرلي که کوم یو په کلي کې یو کرلی و نو هغه بس دا عذر وړاندې که چې موږ پوه نه ولو او انشاءالله وای پس له دې به هغه کوم امر چې موږ ته د کوم غوښتنه چې موږ د اسلامي امارت مشرته به کړی هغه به کوو او دغه محوه به موږ مخته بیایو. څلورو ولایتو ته وګرځېدلم نو فکر وکړ چې سفر ده ځکه چې داسې لرې لرې ولسوالیو ته دور بابا ته په ننګرهار کې او داسې د کونړ ولسوالیو نو ننګرهار او د لغمان او د نورستان نو داسې درو ته وګرځېدلو په بعضو کورو کې به ډېر هغه به هم ډېر لرې ول یا به یې اړولي ول او یا به مثلا د اړولو اراده درلودله نو هغه چا چې نه و اړولي هغه به محاکمو ته د قانون مطابق وسپارل شول. سپیڅلی شرعي نظام خوشاله نور دې دغه
ستړي اولسونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه خاورې دې شه زر هېواده کاڼي دي لالونه شه فرش په سرو ګلونو دي دښتې او ډاګونه شه. د لغمان امنیه قومندان وایي چې لغمان کې سږکال 15% کوکنار کرل شوي چې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا ډیره برخه یې اړول شوې او په نږدې راتلونکي کې به دغه برخه د صفر کچې ته راټیټه شي. اولا برای همگان معلوم است که امسال در ولایت لغمان نسبت به سالهای گذشته کشت کوکنار در نهایت کم شده و تقریبا امسال شاید 5% کوکنار در ولایت لغمان کشت شده باشه و با وجود از اینکه مثلا کشت کوکنار در ولایت لغمان بسیار کم بود، ما به اساس فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله و مطابق طرز العملی که از وزارت امور داخله با مدیریت مواد مخدر ولایت لغمان مواصلت ورزیده بود، مطابق از ما یک پیلان جور کردیم و مطابق یک پیلان منظم پرسونل ما فعلا کارشان جریان داره و تلاش داریم که کشت کوکنار را در ولایت لغمان بیخی صفر بکنن و ما براتون اطمینان میدم که ان شاء الله العزیز در 15 روز دیگه کشت کوکنار در ولایت لغمان بیخی صفر میشوه و به خودتان معلوم است که در ساحای بسیار دوردست یکی مثلا کشت شده بود که امی پرسونل ما تلاش داره که در ساحای دوردست هم امی کشت کوکنار را بیخی صفر بکنه و در آخر نگفته نمانه که ملت و مردم لغمان در تخریب کشت کوکنار با مجاهدین و قماندانی در نهایت همکار بودند و همکار هستند و از این ناحیه الحمدلله هیچ مشکلی وجود نداره و صدای ما بالای ملت مردم اینمی است که اینا باید دمی عرصه با قماندانی و با پرسونلی که ما روان میکنیم به درجات به خاطر تخریب کشت کوکنار اینها حتما همکاری بکنن و در صورت عدم همکاری باز طرز العملی که از بالا به قماندانی مواصلت ورزیده مطابق از او باز ما ان شاء الله العزیز اجرات میکنیم. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ ځانګړې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې چې یو ځل بیا یوې بلې سیمې ته ورځو یوه ځانګړې خپرونه تاسو ته جوړوو. تر هغې مو په الله یزال رب سپارو. هر چیرې چې یاستئ پاتې ژوند مو نیکمرغه سوکاله. الله مو مل شه.